پاکستانی ملا او که د طالبانو امیر امرالله صالح د تقی عثماني په اړه پټ رازونه ښکاره کړل. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. امرالله صالح وایي ملا عثماني د طالبانو د عمومي امیر حیثیت لري. کابل ته د پاکستان د مشهور ملا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستاني ملایانو د یوې ډلې د سفر او لیدنو کتنو په وړاندې د افغانانو تند غبرګونونه دوام لري. د افغانستان د پرځول شوي نظام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په یوه غبرګون کې ویلي چې په نکریزو د ګیرې سور کوونکی ملا تقی عثماني د طالبانو د عمومي امیر حیثیت لري او د دې ډلې د کړنو د ارزونې لپاره کابل ته راغلی. د صالح په وینا نوموړی د پاکستان د پوځ او استخباراتو له نږدې متحدینو څخه دی او د 2019 او 2020 ترمنځ یې د طالبانو د اول امیر رول لوبولی. د په وینا په راپورونو کې نوموړی د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د سولې تړون له اصلي لوبغاړو څخه و او د ناټو پوځي او استخباراتي افسران پر طالبانو د نوموړي له اغیزو خبر دي. امرالله صالح یادونه کړې چې مذهبي افراطیات او مدرسه د اسلام آباد د بهرني سیاست لپاره د ملیشه سازۍ تر ټولو ارزانه وسیله ده. صالح زیاتوي چې د پاکستاني ملایانو له لوري پر تخت په غځېدلي ډول په داسې حال کې چې ګوته یې هم په پوزه کې وي د طالبانو مشرانو احضارول نوې خبره نه ده، ځکه طالبان د دغه څیرو نفوذیان او پوروړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.